په سمنګانو کې د ملي مقاومت د جبهې یو قمندان په ډزو وژل شو. سمنګان کې طالبانو د سمنګان ولایت په دواب ولسوالۍ کې د ملي مقاومت د جبهې یو غړی په ډزو وواژه. د مقاومت د جبهې دغه غړی فیروز نومیده او د سمنګان ولایت د رویا ولسوالۍ د آبخورک په کلي پورې اړه لرله چې د سرچینې په وینا نوموړی د پوځ پخوانی غړی هم و. یوې نامعلومې سرچینې هشتې صوب ته وویل چې ارباب فیروز له طالبانو سره تر جګړې وروسته تسلیمېدو ته اړ شو ځکه مهمات یې له منځه تلل، خو طالبانو نوموړی او یو ملګری یې په ډزو وواژه. د سرچینې په وینا د ارباب فیروز دوه ملګري هم د طالبانو لخوا نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه د فیروز مړی د هغه کورنۍ ته نه دی سپارلی. په پنجشیر، بغلان او تخار ولایتونو کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د دې لامل شوی چې ګواکې طالبانو او د ملي مقاومت جبهې ترمنځ جګړه نورو ولایتونو ته هم غځېدلې ده. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ په دې اړوند خپل نظریات راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.